د هدیرې ناوې ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د هدیرې ناوې ناول 11مې او دردونکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د هدیرې ناوې ناول 11مه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. زینب ونې ته ډډه ووهله. هغه ناوکۍ چې محسن د ماشومتوب د لاس نښه وه زړه ته یې نږدې کړه او ویې ویل: محسنه، ته چیرته یې؟ زه پرته له تا څومره په سختیو او بدبختیو کې راښکېل یم. دغه یوه هیله هم راڅخه واخیسته، د دې ونې لاندې د خاورې کېدلو هیله. زینب وویل: محسنه، کله چې د هدیرې هغه تیاره او خاموشي سړې او وحشتناکې جونګړې ته لاړه شم، څه ډول یوازیتوب، بېوزلي او بېکسي وزغمم. که څه هم تل یوازې وم، دا راته کومه نوې خبره نه ده او نه هم ورسره نابلده یم. خو دا کلی د کلي له شور او غوغا څخه ډکې کوڅې او د کلي دا ښکلې هوا چې ټکی په ټکی ستا بوی ورڅخه راځي، او زه هم تر اوسه همدې ژوندی ساتلی وم پرېږدم. زه نوره د سیند غاړې ته د تللو توان نه لرم او نه یې هم د تللو حق لرم. په زړه مې دا ارمان دی چې یو ځل بیا د سیند غاړې هغه پخوانی وچه ونه ووینم، په څنګ کې کینم، د بېلتون او هجران څخه ورته شکایت او د زړه خواله وکړم. محسنه، ټول زما د مرګ هیله لري. دوی غواړي زه دې ژر له دې غمجنې او ستومانه نړۍ څخه سترګې پټې کړم. اوس زه هغه آفت او بلا یم چې د ټولو روغتیا مې له ګواښ سره مخ کړې. محسنه، ته چیرته یې چې د کور او کلي د بېلتون غم له تا سره شریک کړم؟ زما دا ناتوانه وړوکی زړه دا هر څه په یوازې توګه نشي زغملی. زینب ساعتونه اوښکې تویې کړې، چیغې وکړې. د خپلې مور کوټه یو ځل بیا چې اوس مریم ورکې اوسېدله له نظره تېره کړه. مریم سره یې لنډه مخه وکړه، د دروازې په لور روانه شوه. بیرته په خپل ځای کې ودرېدله. یو ځل یې بیا ټول کور په زغلنده نظر له سترګو تېر کړ. خپل مور، پلار، محسن او رحیم خواږه یادونه یو ځل بیا د سترګو پر وړاندې انځور شول. ټولو ورته د هیلې لاس نیولی زاری کوي چې موږ یوازې مه پرېږده. زر یې مخ وګرځاوه، په زړه یې لاس کې خود پر مخ یې د اوښکو لښتي روان و. د تل لپاره یې له کوره خدای پاماني واخیسته. پل یې په کوڅه کې کېښود. د کوڅې په هر پل او هر ګوټ کې خپل د پښو پلونه لیدل چې څنګه په خوښۍ او خوشحالۍ سره ښکته او پورته یې منډې وهلې. ځان به د کلي په پیغلو کې ولیده چې په شوخۍ او مستۍ سره کله د اوبو او کله د وښو راوړلو پسې د صحرا خواته ځي. لیلا به یې ولیدله چې ټولو نجونو ورته سرونه وړاندې کړي. هغې به یا د ټوکو یا هم د خندا لرونکو خبرو په ویلو ټولې خندولې. بېواکه یې په وچو او چاودو شونډو چې په میاشتو یې خندا نه ولیدلې، سړه او بېروحه خندا ښکاره شوه. د پیغلو د شور او مستۍ غږونو چې اوبو پسې تللې را په خود کړه. وخت تکرارېده، هر څه په خپل ځای وو. شوخي، مستی او خوشحالي دا ټول په خپل ځای وو، پرته د دې د وجود له ګل څخه چې ډیر مړاوی شوی وو او دې ته سترګې په لار وو چې د مرګ تریخ نسیم راوالوزي او دا مړاوی شوی ګل له بوټي څخه جلا کړي، بیا پاڼه او له ځان سره یوسي. تیاره او سوړ ګور کندې ته یې ورګزار کړي. وروسته له یو مودې د له یادونو او خاطرو څخه پاکه شي. په ډیر زحمت سره یې چاودو شونډو څخه خندا راټوله کړه. کلیوالې پیغلې چې ټولې د دې ملګرې وي، خو د ناروغۍ د ویرې له امله یې نشوی کولی زینب سره وویني او یا خبرې ورسره وکړي. نو ټولې غلې شوې. ګامونه یې ورو کړل چې زینب سره مخ نشي، ورڅخه لرې وي او نه یې غوښتل چې یو ځل بیا د دا او د دې یادونه په زړه کې راژوندي کړي. کله چې زینب د دوی په دې غبرګون وپوهېده، خپل ګامونه یې ګړندي کړل، سره له دې چې پښو یې د تللو توان نه درلود، خو هڅه یې کوله چې له هغوی څخه واټن واخلي. کله چې په هدیره کې په خپلې جونګړې چې د دې ژوند کولو نوی کور و سترګې ولګېدې. زړه یې لکه د مرغۍ چې سر یې ورڅخه پرې کړی وي او هرې خواته ټوپونه وهي، پښې او وزرې غورځوي. په ټوپو وهلو شروع وکړه. بېواکه ټوپونه یې وهل. هغې خوارکۍ له یوازیتوب څخه ډیر وحشت درلود. کله چې خپلې وړې جونګړې ته ورسېدله، پښو یې د تللو ځواک له لاسه ورکړ. په خپل ځای کې ودرېدله، مخ یې شاته واړاوه. هغو پیغلو ته چې له دې څخه ډېرې لرې وي، هغو چې به تل په شور او مستۍ د سیند غاړې ته اوبو پسې تللې او خنداګانو به یې لرې واټنونه په سر اخیستو وکتل.
خو برعکس نن ډېرې غلې او خفه روانې وې، ځکه هغوی د زینب د دې حالت په لیدلو سره ډېرې غمجنې شوې. ارام او ویرجنې د سیند په لوري روانې وې. د هغې مستۍ او خندا نښه پکې نه لیدل کېدله. د دې بېوزلې او بېمورې جنۍ په غم یې اوښکې تویولې. زینب له ډېرې ویرې په جونګړه کې پل کېښود. دیوالونو ته یې وکتل، ډېره ورڅخه وډاره شوه. له جونګړې څخه یې کرکه کوله. په یو کنج کې غلې کېناسته، ډېره خفه او نیولې وه. له یوازیتوب څخه یې ډېر وحشت درلود. له خلکو څخه لرې ژوند کول ورته ډېر ګران او د نه زغملو وړ و. هغه خواره ډېره مظلومه شوې وه. ژړل یې او په خپل یوازیتوب یې اوښکې تویولې. تورې تیارې ورو ورو خپلې وزرې غوړولې. توره تیاره خوره شوه. د جونګړې شاوخوا سیمو توره خوله زینب ته خلاصه کړې وه. غوښتل یې له ستونې یې تېره کړي. زینب په خپله جونګړه کې چراغ روښانه کړ. شاوخوا تیارې خپله واکمني کوله. نه د کوم چراغ او یا هم د کوم بل څه رڼا تر سترګو کېدله. زینب په یوه کونج کې غلې ناسته وه. له ډېرې ویرې ان له خپل سیوري، ټوخي او ساه څخه هم ویرېدله. آخر په ژړا شوه. له خپل غږ څخه هم ویرېدله. هېڅوک نه و چې ورسره خبرې وکړي او یا هم دې ته ډاډ ورکړي. په زوره زوره یې چیغې کړې. ټوله هدیره او ان لرې واټنونو ته ورسېدې. په چیغو او ژړا یې وویل: مورې، ته چېرته یې؟ زه خو ستا په څنګ کې یم، ته ما وینې؟ زه د دې لپاره دلته راغلی یم چې راسره خبرې وکړې، غمونه راڅخه واخلې، یو ځل بیا راته لور ووایې. دغه خوږه کلمه دې یو ځل بیا واورم. دې خاموشه او ویرونکي ځای ته تا پسې راغلم. هیله کوم مورې، په دغې بیچاره، دردمنې، رنځورې او د ټولو خلکو لخوا په شړل شوي لور باندې د رحم وکړه. خبرې را سره وکړه. نور له ډېرې ویرې، یوازیتوب او سکوت څخه مرم. دا هر څه په یوازې توګه ستا بېوزله لور نشي زغملی. مورې، زه ستا همغه شوخه، مسته او خندانه لور یم چې تل به د هرې ډلې او هر ځای د سر ګل وم. چېرته به مې چپل کېښود، ټول به مې په شور، مستۍ او خندا راوړل. په یوه شېبه کې به مې له ټولو غمونه هیر کړل. غمونو به هم راڅخه ځان په څنګ کړ. خو اوس زما خپل زړه له غمونو او اندېښنو څخه ډک دی او هیڅوک نشته چې ما له یوازیتوب او رنځونو څخه وژغوري. مورې، هیله کوم زما د خوږمن زړه فریاد واوره. خواته مې راشه چې پرته له تا بل هیڅوک نه لرم. د هدیرې شاوخوا سیمې او قبرونه ټول ساړه او خاموشه وو. هیڅوک نه و چې د زینب په غم دې وژاړي. د هغې چیغو او کوکو ته دې ځواب ورکړي. زینب خپله ناوکۍ ټینګه په غېږ کې ونیوله. ناوکۍ له شنو سترګو سره چې د محسن د شنو سترګو نښه وه، غلې او بېدمه د زینب سترګو ته کتل. زینب هغه زړه ته رانږدې کړه او ویې ویل: ای محسنه، ته چېرته یې؟ آیا که ته هم په دې ځای کې وای، بیا به هم زه داسې بېچاره او بې کوره کېدلم؟ داسې یوازې او بېڅوکه په دې هدیره کې د قبرونو له مړو سره خوشي کېدم؟ محسنه، ته راسره خبرې وکړه. نوره دا ویر او یوازیتوب نشم زغملی، نوره ژوندی نشم پاتې کېدلی. څه وکړم؟ ستا د بېلتون غم راته تر دې غمونو هم ډېر دردونکی او ځورونکی دی او دا د زغملو وړ نه دی. ای پروردګاره، ته له دې بېوزلې جنۍ سره مرسته وکړه چې وکولی شي دا هر څه کړاوونه وزغمي. شپه له نیمایي اوښتې وه. د زینب ویره شېبه په شېبه نوره هم ډېرېدله، لکه د غڼې په ټول بدن کې تار غځولی و او له پښو یې غورځولې وه. پرته د سپیو له غپا څخه نور د هېڅ شي غږ نه راتلو. د جونګړې ور یې دننه له خوا په ځان پسې تړلی و. هغه جنۍ به چې تر پرونه د مور په غېږ کې ویده کېده، هغه چې د ټولو د زړه ټوټه وه، هغه چې ټول به له هغې سره له کېناستو خوند اخیسته. ځوانانو به هیله درلوده چې یو ځل دې ورته دا په غلچکو سترګو وګوري. هغوی به ورته ان له سره هم تیر وو، خو نن ټول له هغې او له هغې سره له خبرو کولو څخه ویره لري. لکه د طاعون مرض داسې خطرناکه شوې وه. ټول ورڅخه ویرېدل، ځانونه یې ورڅخه لرې ساتل. د مور د غېږ پر ځای توره هدیره په برخه شوې وه. په خیالونو او اوښکو تویولو سره دا شپه هم تیره شوه. رڼا ورو ورو د تیارې زړه شکاوه. لمر خپلې زرینې وړانګې د غرو له شا څخه هر لوري ته وغځولې. زینب د بې خوبۍ له امله له نورو ورځو څخه زیاته په کړاو وه. له کوټې څخه د باندې راووتله. په کلي کې الګوله وه. خلک خپلو کارو پسې له کوره وتل. هر څوک په خپلو کارونو بوخت و. زینب کلي ته نظر واچاوه. له کورونو لوګي پورته کېدل او د هوا په څپو کې به ورک شول.
د پسونو د پښو کړپاو رمباړې او هم د زوړ شپونکي د هی هی غږونه زینب لپاره ډیر په زړه پورې او خوندور وو. کلیوالي ژوند په انسان کې د ژوند کولو شور او شوق ژوندی کوي. سره له دې چې کلیوالي ژوند ډیر ساده او ابتدایي وي، خو بیا هم له مینې، محبت، شور او مستۍ څخه ډک وي. ولې اوس زینب خوارکۍ له ټولو نعمتونو څخه محرومه وه. هغې خپل ځان د هدیرې په غاړه جونګړې کې په ژوند کولو محکوم ګاڼه او کلي ته د تللو هیله نه درلوده او نه یې هم د تللو حق درلود. په تأثر او ناهیلۍ سره یې خپل غمځپلی او سوړ نظر د کلي هر ګوټ او هر کور ته چې نسبت یو بل ته له شور، مهربانۍ او شوق څخه ډک واچاوه. له محسن او زهرا څخه یې هم کوم خبر نه درلود. له یوه پلوه غم او درد، له بله پلوه د محسن اندېښنې او بېخبرۍ سر لاسونه ورکړي وو او زینب یې له پښو څخه وغورځوله. زینب نه پوهېده چې آیا زهرا کلي ته راغلې او که نه. له ځان سره یې داسې فکر وکړ، آیا زهرا هم له ما څخه ویریږي، کرکه راڅخه کوي، زه دومره وحشتناکه شوې یم. یوه شیبه په خپلو سوچونو کې ډوبه شوه. وروسته یې له ځان سره وویل، زهرا ګرمه نه ده چې له ما څخه ویریږي. ولې پرېږدي چې زما په څیر په شوم برخلیک اخته شي؟ ولې په دې وژونکې ناروغۍ ځان اخته کړي؟ باید هغه دې له ټولو ښه ژوند ولري او هم یې دا حق دی، ځکه هغه لا ځوانه ده، د داسې یوې ناروغۍ وړ نه ده. په دې شیبه کې د نجونو په ډلې چې د سیند غاړې ته په شور، مستۍ او خوشحالۍ اوبو پسې تللې سترګې ولګېدې. ځان سره یې وویل، ولې زه لکه د دوی سالمه او په حال نه یم چې زه هم وکولی شم له دوی سره څنګ په څنګ په خوښۍ او خوشحالۍ لاړه شم. یو ځل بیا د سترګو اسمان په ورخت راغی. ځان سره یې په خپلې ځوانۍ افسوس کاوه چې ناڅاپه یې سترګې په یوې جینۍ ولګېدې چې د دې خواته په منډو را روانه ده. دا ورته ښه ځیره شوه. کله چې هغه لږ رانږدې شوه، زینب وپېژندله چې لیلا ده. لومړی د هغې په لیدلو ډېره خوشحاله شوه. ویې ویل، یعنې داسې څوک هم شته چې زما په فکر کې دي. زه یې لا نه یم هیره کړې. خو بیرته زر یې په زړه کې ویرې ځای ونیوه. خولې ورباندې راماتې شوې. نه یې غوښتل چې څوک د ورته نږدې راشي. لیلا چې دې ته رانږدې شوه، دا یې په دې حالت کې ولیده. په ژړا شوه. ویې ویل، ګرانې دا څه ډول ژوند دی؟ ښه رانږدې شوه، سلام یې واچاوه. زینب وروسته له سلام او روغبړ څخه وویل، لیلا پام چې رانږدې نه شي، هیله کوم هملته لرې کښېنه. لیلا ورته وویل، سمه ده ګرانې، اندېښنه مه کوه، تا ته نه نږدې کېږم. وروسته په یوې تیږې چې له زینب څخه څو ګامه وړاندې ایښې وه کېناسته. په چیغو چیغو ژړېدله، سلګۍ یې وهلې. ژړا د خبرو وار نه ورکاوه. زینب وویل، لیلا هیله کوم مه ژاړه. دا ژړا، چیغې او سورې هېڅ ګټه نه لري، پرته له دې چې غمونه مو نور هم رازیات کړي. لومړی راته دا ووایه چې له محسن یا زهرا څخه کوم خبر لري او که نه. لیلا وویل، له محسن څخه نه یم خبره، خو زهرا ښار ته تللې او لا تر اوسه نه ده راغلې. زینب، نور اندېښنه مه کوه. د ورځې له خوا به هره ورځ زه ستا لیدو ته راځم. یو څو شېبې به دې له یوازیتوب څخه ساتم. غمونه دې له ما سره ویشه. وروسته یې د عباس د مرکې کیسه چې دوی کر راغلي وو ټکي په ټکي وکړه. د لیلا غبرګون او کړنې چې د عباس پر وړاندې کړې وې، زینب په خندا کړه. زینب ورته وویل، لیلا، عباس له ما سره هیڅ کوم بد نه دی کړي. هغه ډېر ښه سړی دی، ډېر پاک زړه لري، خو ګناه زما ده، ځکه ما ونه شوی کولی چې له هغه سره مینه وکړم، ژوند ورسره تیر کړم. لیلا وروسته له څو ګړیو چې زینب یې له یوازیتوب او خفګان څخه ایستلې وه، د هغې پام یې غلط کړی و. ژمنه وکړه چې وروسته له دې به هره ورځ د دې لیدو ته راځي. مخخه یې واخیسته او د سیند د غاړې لار یې ونیوله. د هغې ورځې په سهار چې د زینب په زړه کې د خپل راتلو هیله غوړولې وې، زینب د پیغلو ډلې ته کتل چې د خنداګانو غږونه یې ان تر ډېره رسېدل. اوبو پسې تللې، هغوی یې له نظره تېرې کړې. بیا یې خپلې هیلې او خیالونه د واقعیت له دریڅې څخه ولیدل. ځان سره یې وویل، څومره زر مې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړ. په نجونو کې همداسې سترګې نیولې وې. هېڅ یې پام نه شو چې زهرا د دې خواته په منډو را روانه ده. له سترګې د اوښکو پر ځای وینې تویولې. کله چې زهرا زینب ته رانږدې شوه، په زوره زوره ژړا یې هغه متوجه کړه. په زحمت سره یې پاکې او معصومې سترګې د پیغلو له ډلې څخه راوګرځولې او د غږ لور ته یې واړولې. څنګه چې زهرا ولیده، خپل ټول غمونه، دردونه او ناروغي ورڅخه هیره شوه. غیږ یې ورته پراخه کړه.
سمدلاسه ناتوانه او بېروحه پښو یې بېرته هغه د ژوند تریخ واقعیت ته راوګرځوله. له خپلې کړنې څخه یې چې ترسره کوله یې وویرېدله، په خپل ځای بېرته ودرېدله. خو زهرا لا هماغسې په چیغو او ژړا د دې خواته په منډو وه. زینب په ضعیفه او ناتوانه غږ هغې ته قسم ورکړ څو دې ته رانږدې نه شي. دې قسمونو یوه شېبه هغه پښه نیولې کړه، خو بېرته یې هغې ته پاملرنه ونه کړه. دې خواته را روانه شوه، ځان یې راورساوه. زینب په شا لاړه، ځان یې دیوال پورې سریښ کړ او دې ته په زاریو سر شوه چې ما ته مه رانږدې کېږه. خو زهرا د هغې خبرو ته غوږ نه نیوه. څنګ ته یې ورغله، کلکه یې په غېږ کې ونیوله. داسې د زړه له سوزه یې ورته وژړل چې ان د هوا مرغۍ یې هم په ژړا کولې. په مخ او سر یې ښکلوله. وروسته له څو ګړیو د زهرا ژړا لږه غلې شوه. زینب چې ټوخي خبرو ته نه پرېښوده، په ضعیفه غږ وویل: زهرا، محسن اوس څنګه دی؟ زهرا چې د زینب وچ کلک او بېروحه لاسونه په خپلو لاسونو کې نیولي وو او د دې په برخلیک کې افسوس کا او وی ویل: ګرانې، وروسته له څو ورځو محسن له روغتون څخه رخصت کوي. کله چې ما ستا د طلاق په اړه هغه ته وویل، هغه ډیر خوشحاله شو. خو زه په دې نه پوهېدم چې ته په دې وژونکې ناروغۍ اخته شوي یې. څو ځلې ستا لیدلو ته راغلم، تا نه غوښتل ما ووینې. د خلکو له خولې مې واورېدل چې ته په دې ناوړه رنځ اخته یې. خو د هغوی په خولې مې باور ونه کړ، بابیزه مې وګڼله. همدا اوس له ښار څخه راغلم، تا پسې خفه شوي وم. ډېره مې یادېدلې. کله چې لیدلو ته د ستاسو کور ته لاړم، هلته ته نه وې. کور راته خالي معلوم شو. بیا مریم ستا په اړه په هر څه وپوهولم. زینب له کله مې چې محسن ستا له طلاق څخه خبر کړی، په زړه کې نوې هیلې غوټۍ کړي. له ډېرې خوښۍ ورځ په ورځ حال ښه کېږي. د زینب د سترګو چینه چې د څو شېبو لپاره وچه شوې وه، د زهرا په خبرو یو ځل بیا په جوش راغله. د ژړا په څپو کې وویل: زهرا، ډاکټران هم زما له علاج څخه په شا شول. هغوی وایي اوس د کار خلاص دی، د روغېدو هیله دې نه ده پاتې. همدا دې د ژوند وروستۍ شپې ورځې دي. اوس هیڅوک نشي کولی چې ما وژغوري. ټوله ورځ زینب او زهرا په ژړا تېره کړه. وروسته له دې ورځې زهرا په ټوله ورځ له زینب سره تېروله. ډېر وخت به یې له دې سره و، تر څو په دې کار سره وکولی شي لږ تر لږه زینب له یوازیتوب څخه وژغوري. زهرا به زینب ته ډاډ ورکاوه. هغه به یې ژوند او یوې روښانه راتلونکي ته امیدواره کړه. یوه ورځ زهرا زینب ته زیری ورکړ چې نن محسن له ښار څخه راځي، نو باید زه د هغه هرکلي او میلمنو لپاره چې د محسن لیدلو ته راځي په کور کې پاتې شم. ډېره بوختیا لرم، نشم کولی ټوله ورځ له تا سره تېره کړم. ما وبخه. زینب د دې پر ځای چې د دې خبر په اورېدلو خوشحاله شي، غم اندېښنې ټول بدن کابو کړ. ورته وی ویل: زهرا، کاشکې مخکې له دې چې محسن کلي ته راستون شي او له ما سره مخ شي، زه د ژوندی نه یم. د تل لپاره مې د له دې غمجنې او کړاوونو ډکې نړۍ څخه سترګې پټې کړې وي. زړه مې نه غواړي چې نور له محسن سره ووینم، هغه سره دې سترګې مخ کړم. خو د دې خبرو په خلاف یې زړه بل څه ویل. یو ځل د محسن لیدلو هیله یې درلوده. د هغه لیدلو پسې بېواکه ټوپونه وهل، ولې له محسن سره له مخ کېدلو څخه یې ویره درلوده. ویرې او وحشت یې په زړه کې لکه د ویرونکې بلا منګولې خښې کړې وي او هغه یې ډېره ځوروله. څو میاشتې د دې ورځې لیدو ته انتظار ایستلی و. زهرا ورڅخه مخه واخیسته، په چټکو قدمونو د کور پر لور لاړه او دلته زینب د غم او سودا څخه ډک زړه یوازې پرېښوده. خوښۍ سره له ویرې او اضطراب هغه یوه عجیبه حالت ته رسولې وه. څو میاشتې د خپل محبوب له بېلتون څخه وروسته اوس یې لیدل چې خپلو هیلو ته د رسېدو په حال کې ده. ژوند ورته خپله نوې بڼه ښکاره کړې وه. ډېر ورته خوږ، په زړه پورې او ښکلی شوی و. زړه یې نه غوښتل چې د مخ ګل یې د خزان څپې مړاوی کړي او د چنار ونه د زمانې تړکونه ورته ماته کړي او محسن یې په دې حالت کې وویني. محسن سره د دیدار له شېبې وېرېدله. باور یې نه کو چې هغه دې وکولی شي دا هر څه وزغمي. زړه یې نه غوښتل په داسې حالت کې چې رنګ او څېره یې له منځه تللې، د ګل په څېر ځواني یې پاڼه پاڼه شوې او د سل ناروغۍ بې رحمه دورې په وجود، الوتې څېرې، کندو سترګو، ناتوانه وجود او لړزانه لاسونو کې له ورایه څرګندېدې. محسن وویني. زړه نازړه وه. هم یې د محسن د لیدلو هیله په زړه کې وه او هم یې ورڅخه ویره درلوده. د محسن ښکلې او زړه راښکونکې څېره د سترګو پر وړاندې انځور شوه.
سترګې پټې کړې. نورې د محسن د لیدلو توان نه درلود. شیبې شمېرلې. په زړه کې شور او غوغا ګډه وه. په زړه یې ویره ننوتې وه. ټوخي هم وار ورڅخه خطا کړی و. لاسونه او پښې لکه پاڼه رپېدل. سینې هم شدید درد کاوه او له 2 ورځو راهیسې تبه هم ډېره شوې وه. شپه ورځ یې نه پرېښوده. یو ناڅاپه د موټر غږ چې پوهېدله مینه او ځان یې پکې ناست دی تر غوږ شو. زړه یې په ټوپونو وهلو پیل وکړ. بېواکه ټوپونه یې وهل. ښایي ګوګل به د وړوکي زړه د ځای ګنجایش نه درلود. په ټول ځواک د خوښۍ او خوشحالۍ په چیغو شوه. خو ناتوانه او ضعیفه غږ یې د هدیرې شاوخوا راتاو شو او د هیچا غوږو ته ونه رسېده. د خپلې جونګړې له کړکۍ څخه چې سړک ته مخامخ وه موټر او د موټر سوارلۍ له نظره تېره کړه. محسن مخکې له دې چې کلي ته ورسیږي روح یې د کلي په ټولو کوڅو او کورونو کې د خپل ورک شوي چیز پسې په لټه کې و. خو خپل هغه ورک شوی چیز یې ونه مونده. هم خوشحاله او هم خفه و. خوشحاله په دې و چې وروسته له ډېرې مودې به خپله محبوبه وګوري. خفه په دې و نه پوهېده چې ولې کلي ته له تللو څخه ویره یې درلوده. زړه یې بده ګواهي ورکوله. یو عجیبه احساس او مرموزې اندېښنې په زړه وزرې غوړولې وې. د سړک له هغې غاړې د محسن سترګې په هدیره کې په جونګړې ولګېدې. د دې جونګړې په لیدلو یې زړه خوای شو. یوه بیړنۍ ویره او احساس یې په زړه کې پیدا شو. ځان سره یې وویل دا نو د څه لپاره ده؟ یو ځل بیا د زینب د ښکلو جذابو او جادوګرو سترګو خیال د هغه له مغزو څخه دا افکار ویستل. له ځان سره یې وویل زه خو دې ته په تمه وم زینب به زما هر کلي ته د سیند غاړې ته ضرور راځي. هیڅ فکر نشم کولی چې دومره زر دې ما هیر کړي. نه زه هغه له ځانه هم ښه پېژنم. څومره مینه چې زه ورسره لرم تر هغې زیاته مینه هغه له ما سره لري. همدا اوس به هم زما لیدلو ته شیبې شماري. حتما به له زهرا سره د کور په کار کې مرسته کوي او وی نشوی کولی چې زما لیدو ته د راشي. موټر د کلي په لور روان و. زینب هم ډېره هیله درلوده د محسن هر کلي ته لاړه شي او د هغه د راتلو په خوښۍ کې له خلکو سره ګډون وکړي. ځان سره یې وویل کاشکې چې محسن زه هیره کړې اوسم. سره له دې چې دا نشم زغملی خو دا به د محسن په ګټه وي. زه کولی شم چې دا هر څه دا ټول غمونه په یوازې توګه وزغمم. په خپلو خیالونو کې ډوبه وه. نور د موټر غږ نه اورېدل کېده. هغه لرې تللی و. ناوکۍ ته یې په غېږ کې زور ورکړ او شنې سترګې ورته خپل کړې. طلایي ویښتان یې ورته دانه دانه په ولو راخوشي کړل. بیا په غېږ کې ټینګه کړه ویې ویل کله چې زه مړه شم نو ته به یوازې پاتې شي. خیر محسن ته به دې وسپارم. زه او ته ډېر کلونه سره یو ځای وو. وروسته زما له مرګ څخه باید ته له محسن سره واوسې. یو ځل بیا یې د ګونګې خوښۍ احساس او له محسن سره د لیدلو انتظار ژوند ورته خوږ کړ. سره له دې چې په دې ښه پوهېدله هر څه یې له لاسه ورکړي. خو د هغو شیبو په اړه یې فکر کاوه. هره ورځ محسن له لرې څخه وویني. په همدې هیله ژوند ته امیدواره شوې وه. یو ځل بیا د موټر غږ یې غوږ ته ورسېده. په ناتوان او لړزان د پښو یې کړکۍ ته ځان ورساوه. خو دا ځل موټر د دې جونګړې پر لور را روان و. زینب پوهېده چې دا به حتما محسن وي او لیدو ته یې راځي. ویره او خوښي سره یو ځای شول. روح یې غوښتل خپله ازادي ترلاسه کړي ځکه هغې د دې شیبې د لیدلو توان نه درلود. لمر ورو ورو خپلې زیړې وړانګې راټولولې او ورو د غرو شاته یې غروب کاوه. دې غروب له نورو ورځو څخه توپیر درلود. دا یو وحشتناک او ویرونکی غروب و. موټر هم د هدیرې زړه څیرې کاوه او په ځغاسته دې خواته را روان و. دغه شیبه ډېره حساسه شیبه وه. د دوو ناکامو مینانو د دیدار شیبه چې یوې په زرهاوو هیلې او ارزوګانې له ځان سره درلودې او بلې له ژونده ناهیلې بېزاره او رټل شوې پښه یې د ګور په غاړه ایښې وه. د هدیرې ناوې ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا و د ناول 11مه برخه تر بلې یعنې راتلونکې او له درده ډکې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.